ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن ستاسو لپاره د یوې نوې ښکلې ویډیو سره حاضر شوی یم. ملګرو په نوې ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د موبایل خپل اپلیکیشن یو بل چاته ولیږو. که تاسو چېرته فکر کړی وي تاسو په موبایل کې چې کوم خپل اپلیکیشنان دي هغه خو هیڅ چاته په مثلا په واتساپ، ټلیګرام، زاپیا یا کوم بل څه وای فای نه لیکل کېږي، خو تاسو ته مې همداسې طریقه راوړې ده چې بالکل تاسو په موبایل کې خپل د سیسټم اپلیکیشن او هم چې تاسو انسټال کړی دی هغه بل چاته په واتساپ، زاپیا، ټلیګرام هر څه چې تاسو خوښوي لیږلی شئ. ملګرو نو وخت نه نیسم، راځئ چې ویډیو پیل کړو. زما د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو راځئ چې ویډیو پیل کړو. تاسو ملګرو لومړی راشئ، دغه یو اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. د لینک به ما هم تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی وي. اپلیکیشن شیر سینډ پرو دا به تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا خلاص کړ تاسو ته به د انسای تر سلو پورې ورسېږي، تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. دغه ملګرو ستاسو په موبایل کې انسټال اپلیکیشنان دي چې تاسو خپل انسټال کړي دي، خو د پاس کونج کې چې کوم ښکاري دغه درې ټکي تاسو چې کله په دې باندې کلیک وکړ تاسو ته د سر کې اپشن راځي شو سیسټم اپلیکیشن، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړ تاسو به لږ انتظار وکړئ، تاسو ته به د سیسټم خپل اپلیکیشنان ټول راخلاص شي چې ستاسو په موبایل کې خپل دي. مثلا تاسو په دې طریقه بیا کولی شئ چې خپل موبایل څخه ګوګل، راډیو، ګیلري او نور پروګرامونه شیر کړئ، سافټویرونه. تاسو ته داسې ښکته پسې راځئ، د ورو راخلاصېږي، ستاسو د موبایل ټول خپل اپلیکیشنان به تاسو ته اوس در وښیي. تاسو د پاس چې کوم هغه زما انسټال و دغه دی، دا اوس د سیسټم اپلیکیشنان دي خپل د موبایل. اوس د تاسو تر خیال چې څنګه د بل چاته شیر کو ویلیږو. مثلا زه به تاسو ته یو د میپ، ګوګل میپ دغه شیر کړم. دا به تاسو سلیکټ کړئ. دا چې کله مو سلیکټ کړه نو تاسو باید د ښکته کوم ځای چې ښکاري سینډ شیر دغه یو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړ تاسو ته دغه صفحه راخلاصېږي. نو تاسو چې کله د صفحه راخلاص تاسو ته ټول درښایي جیمیل، فیسبوک، ټلیګرام، واتساپ، زاپیا، وای فای ډایرکټ. تاسو په دې هر یو چې تاسو خوښوي شیر کولی. زه اوس په واتساپ باندې شیر کوم. تاسو اوس ګورئ چې کله په واتساپ باندې شیر کوئ تاسو دا ماته واتساپ راووښت. زه اوس هر چاته وغواړم په واتساپ کې لیکلی شم، چې هر څوک تاسو خوښوي دغه طریقه تاسو کولی شئ لیکلی شئ. نو دغسې تاسو کولی شئ. دا یو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. یو ځانګړتیا خو دا ده چې یوازې 2.4 MB د سایز یې بیخي کم دی. ښه نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي زما د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. مننه له کتلو څخه مو د خدای په امان.